څه وایي د زرڅانګې باره کې؟ دا زرڅانګې خپل نوم چې کوم دی نو دا زلوبه سبق د دې مطلب دا چې د سکولو سبق دا بالکل هیڅ قسم دی یو ټکی سبق نه ویلې سې چې لکه مطلب چې اوریدلې دي هغه ذهن ته چولې دي او نور یو ټکی سبق هم نه دی ویلې دا د لیک نه د لیک نه دا څه نشي په لیک دا نه پوهیږي لکه نه په لیک باندې دا چې کوم دی نه پوهیږي او نه څه ویلی شي او غالبا چې دی خو هم دا پاونده و که نه دا کډوال بالکل خیمو کې چې کوم اوسي که نه نو اصل کې پیدا شوی چې کوم ده نو دا په دغه کې دا ځل ټانک کې پیدا شوی دی خو بیا لویه شوی چې کوم ده نو هغه په سرای نورنګ کې د لکه مروت کې په سرای نورنګ کې بیا لویه شوی ده په هغې کې ژوند کړی دی هلته اوسېدلې ده دا خان تحصیل چې دی دا د زرڅانګې خپل دی او امزولې هم دی او خپل هم دی او بیا د اکثر کسانو لکه څنګه چې ته وایې چې اوازونه د دې به یو د اکثر کسانو دا خیال و چې د خان تحصیل او زرڅانګه دې به واده کوي خپلو کې که نه یعنې زرڅانګه به خان تحصیل ته ودیږي لکه چې همزولې وا پروګرامونو کې ورسره تصور و چې دا ټول د ښځه ده خو دا ده چې لکه رشته دار و خپلې و خاوند یې نه و خاوند یې څوک و خاوند د دې بیا ملاجان دا په خپل هم سندرغاړی و که نه شاعر و که څه دا و که نه ملاجان چې دی نو ده به د زرڅانګې د زرڅانګې پلار به هارمونیم غږو او ده به ورسره تبله غږوله د ملاجان نو د ملاجانه دغسې د سره و هغه به باچمار و دی به تبله مار و دغسې وخت به تېرېده نو بیا د دې زرڅانګې واده چې دی ملاجان سره وشو نو د زرڅانګې د خاوند نوم چې کوم دی هغه ملاجان دی نو دی خو زرڅانګې یعنې خو به دغه کړي تعلیم به یې نه کړي خو د موسیقۍ خو به څه تربیت ته چا نه د دې هېڅ قسم استاز نه د زرڅانګې د موسیقۍ استاز نه صرف دونه ده چې هغه کورنۍ تربیت په سور او تال خو پوهه په سور او تال خو هغه د پلار د طرفه پوهه وه که نه ځکه چې پلار به یې هارمونیم غږو باجه به یې غږوله نو دغه حساب نور دې ځان له بیل داسې څه استاز نه و نیولې چې دا د موسیقۍ په راګونو باندې او په سرونو باندې په سور او تال باندې پوهه کړي دا صرف دا ده چې هغه خپله خانداني پوهه وه نور د دې ځان له استاز نه و نو چې دا د کور نه د هارمونیم هم اورېده د تبله هم اورېده او د ته به اوس ووایې چې د پلار یې استاز شو نو بس استاد یې شو هغه استاد شو زرڅانګې متعلق د دا معلومات وي خلکو ته د غازي سیال صاحب د وینا مطابق هم ځکه چې هغه خو د دې شیانو نه لږ ډېر زیات خبرو دې هېڅ قسم زرڅانګه هېڅ قسم ساز په خپله باندې نه غږوي لکه نه یې دې غږولې او نه غږوي صرف بس اواز کوي زرڅانګه یوازې په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې نه یعنې په ټوله نړۍ کې ده غالبا چې شاعر صاحب پیریش تاسو ته اندازه یم چې دا کومو ملکونو ته تللي دا په ډېر دنیا ګرځېدلې بار کنسرټو کې دا ګوره زرڅانګه چې کومه ده د امریکې ته تللې ده د دې خپل فن د خورولو دپاره د دې خپل فن دپاره د دې سندرې ویلو دپاره امریکې ته تللې ده کینیډا ته تللې انګلینډ ته تللې ده جاپان ته تللې ده دغسې سعودي عرب ته تللې ده دغسې یو څو ملکونه نور دوبۍ اماراتو ته تللي دغه شوګانو کې مام کتلې ده په داسې شوګانو داسې ځینو ته تللې ده بالکل او د جاپان هغه جاپان ته چې تللې وه هلته چې کوم پروګرامونه کړي وو هغه خو ما هم کتلي دي دا سندره به ورته وسورو چې خلک په تیږو باندې ولي سارانې ده که نه دا د ډېر وخت نه مونږ اورو د زرڅانګې په اواز کې چې کومه دا سندره ده چې خلک په تیږو باندې ولي سارانې دي که نه راشه ماما زوی دی لیونی دی نو دا مولاجان لیکلې ده مولاجان د زرڅانګې خاوندو او دا هم یاد لرل پکار دی چې د دې موسیقي چې کوم ده نو هغه رفیق شینواري جوړه کړې ده د فن د آغاز که د دې باره کې راته څه ووایې دا به ډېر زما په خیال چې ډېر دلچسپه چا په کور کې د چا پلار یا رور یا مور دا باجه غږوي یا بل یو ساز غږوي خامخا په ماشومانو باندې هغه اثر کېږي هم په هغه ماحول کې دا رالویه شوه د دې د سندرې ویلو سره شوق وشو شوق پیدا شو نو دا په کوم وخت کې جینۍ وه نو په لکي مروت کې یو واده په هغه واده کې دې یوه سندره ووې نو چې دې هغه سندره په هغه کم محفل کې وي نو په دغه دوران کې یو بنجو نواز و مصطفی نوم هم پکې ناست و نو چې په اول ځلې د زرڅانګې د اواز واورېده نو ډېر زیات متاثره شو د سندرې د محفل د پوره کېدو نه پس بیا د
مصطفی بنجو نواز د زرڅانګې ته ووی چې ستا خو ډېر زیات مزیدار اواز دی او ته راځه زه تا ریډیو ته بوځم د ریډیو نه به ته خپلې سندرې وایې هغه ورسره واده وکړه په دغه حساب سره په هغه ورځو کې دغه مصطفی چې کمنو دا یې ریډیو ته بوتله نو ده به بنجو غږوله او هلته چې کله د زرڅانګې ټیسټ واغستی شو په ریډیو کې د دې د اوازه نو بالکل د لاس په لاس باندې د دې هغه اواز منظور شو دا واغست او په دغه ورځو کې د رشید علي دهقان چې کوم کنه د سینیر پروډوسر او د دار دی هغه فن ابتدا په دغه طریقه وشو زیاته مشهوره دا سندرم د چې زه د ترلې کره راغلی په پلمه یم او ګل ستا د کلي میلمنه یم دا د دې څومره مشهوره سندره ده که نه د ریډیو نه په سوونو زرګونو پیرې اورولې شوې ده او یوه دا چې که دلته نه وي په کنډه ورپسې واوړه ماته د لونګو بوټې راوړه د زرڅانګې په حواله باندې به یوه خبره بله وکړم چې دا د دې لهجه داسې ده چې هره سندرې په مروتواله لهجه کې ویلې ده او لکه اوس ختم زنځیري د روړې نشم و یاره درځم زر قدم خستی نشم ختم زنځیري او شایق صاحب زما په خیال چې دا موضوع وي نو په دې باندې مونږ او تاسو یو پروګرام بولم کولی شو بهرحال ډېرو خوږو اوریدونکو نن پروګرام تاسو اورېده زما ابرار غر ما سره و ډېر خوږ ملګری ساجد شایق